الحمد لله على كل حال ونعوذ بك من أهل النار أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، او كما قال عليه الصلاة والسلام. عزتمندو اوریدونکو، زنند تاسو په حضور کې په یوې داسې موضوع باندې بیان کول غواړم چې ماته او د دارالعلوم حقانیه اکوړه خټک چې څومره فضلا دي دوی ته د استاد محترم حضرت مولانا سعید الرحمن فرزند عبدالحلیم دیر بابا جی له طرفنا په دغه موضوع باندې حکم شوی دی او دوی ته په دې موضوع باندې د بیان کولو امر کړی دی چې تاسو دغه موضوع په خپلو منبرونو باندې په خپلو جماعتونو او په خطبو کې بیان کړئ او عوامو ته د دغه مسلې وضاحت وکړئ، عوام په دغه مسله باندې پوه کړئ. بعضې داسې خلق دی وای چې د خپل عزت او د پیسو د لالچ د خاطره خلق په تشویش کې اچوي او خلقو ته غلطې مسلې بیانوي. نو وای د دغې مسلې وضاحت تاسو په خپلو تقریرونو او په خپلو خطبو کې وکئ. نو د استاد محترم د حکم په تعمیل کې زه نن د تاسو په حضور کې د قضای عمري چې نن سبا بعضې علماء کرامو هم دغې مسلې ته ډېره توجه ورکړې ده او بعضې علماء کرام دا مسله داسې شکل سره بیانوي چې عوامو خلقو ته د دې مسلې حکم کوي چې تاسو د رمضان المبارک په اخري عشره کې قضای عمري کوئ او قضای عمري کې مونږ سره شریک شئ. د دې حکم ورته کوي، حالن کې قضای عمري بالکل بدعت ده. د دې په شریعت کې په یو د دلایلو اربعو کې څه ثبوت نشته او هیڅ ثبوت یې نه ده راغلی، نه په قرآن سره، نه په سنت سره، نه په اجماع سره، نه په قیاس سره. دا بالکل مردود عمل دی. لیکن بعض خلقو د خپلو دنیاوي فوایدو لپاره دا د خلقو په زړونو کې د خپل عزت او عظمت او وقار د پیدا کولو لپاره دې خبرې ته یوه هوا ورکړې ده چې خلق یې په دغې مسلې کې په تشویش کې اچولي دي. نو څوک چې دا مستحب ګڼي، زه دغو ته وایم چې زه خو نه پوهېږم، مستحب خو دې ته وایي چې ما احبه السلف، او سلف ویل کېږي صحابه کرامو، تابعینو او تبع تابعینو ته. نو د دغه درې واړو نه د دغې په بارې کې هیڅ ثبوت او ذکر نه دی راغلی، نو تاسو یې څنګه مستحب ګرځوئ؟ بل بعضې بیا داسې وایي چې که چیرې چا وکړو نو ثواب دی، که چا ونه کړو نو پروا نشته. نو څنګه به ثواب وي؟ ثواب خو په هغه عمل کې وي چې کوم د هغې نقل راغلی وي د شارع نه. نو الله رب العزت د دې قضای عمرې تذکره په خپل کلام کې نه ده کړې او نبی علیه الصلاة والسلام هم په خپل کلام کې د دغې قضای عمرې تذکره نه ده کړې. نو څنګه به موږ دې ته ثواب ووایو چې په دې سره ثواب میلاویږي؟ ځکه ثواب په هغه عمل کې میلاویږي کوم عمل چې په نقل سره ثابت وي. په دغه قضای عمرې کې خو نقل نه د الله نه راغلی دی، نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه راغلی دی، نه د صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم نه راغلی دی. نو په دې کې به ثواب څنګه میلاو شي؟ او بعضې بیا طریقه داسې بیانوي چې قضای عمرې به په داسې طریقې سره کوي چې کله د جمعې په ورځ یا د هفتې په ورځ چې کومه ورځ وي د ماسپښین لمونځ وکړي یا د مازدیګر لمونځ وکړي یا د ماښام چې هر یو لمونځ وي، د دې لمانځه نه بعد همدومره لمونځ که 2 رکاته وي، که 4 رکاته وي او که 3 رکاته وي، چې څومره وي دا یو وار بیا وکړه، نو دې ته قضای عمري وایي. د عمر چې څومره قضا شوي لمنځونه دي هغه ټول په دې سره تا ته الله معاف کړي او په دغې سره به هغه قضایي راوګرځي. او په دلیل کې وایي چې په عالمګیري کې لیکل شوي دي چې قضای عمري شته ده، او وایي چې امام ابو حنیفه رحمه الله
د لمونځ نه پس 40 کاله دغه قضای عمرې کړی دی. ځکه چې وای هغه به ویلې چې زما په دا مخکې لمونځ کې کمی و، نو چې په هغه اول لمونځ کې کمی راغلو نو په دویم کې به هم کمی وي، چې په دویم کې کمی راغلو نو په دریم کې به هم کمی وي. نو دا خو تسلسل شولو. دا چې کوم رواج نن سبا د قضای عمرې په باره کې شروع ده او خلق یې کوي، د دې خو سره په شریعت کې وجود نشته دی. نو که ته وایې چې په علمګیري کې یې لیکلي دي، نو دا علمګیري خو صرف تا نه ده لیدلې، بلکې غټو او جیدو علماء کرامو لیدلې ده. په دغه قضای عمرې باندې حضرت مولانا مفتی فرید صاحب رحمه الله په دې رد کړی، مولانا عزیز الرحمن صاحب په دې رد کړی، مولانا رشید احمد لدیانی صاحب په دې رد کړی، مولانا مفتی رشید احمد صاحب په دې رد کړی دی. نو دغه ټولو جیدو علماء کرامو په دې قضای عمرې باندې رد کړی. نو دا قضای عمرې بدعت دی او د دې هیڅ ثبوت په شریعت کې نشته. نو څوک چې دا طریقه بیانوي چې د جمعې یا د هفتې په ورځ دی د هر لمانځه نه پس یو بل لمونځ کوي، دې سره به د ټول عمر لمونځونو د قضا وګرځولی شي. دا خو سره کېدلی نشي. لمونځونه به درنه 100 قضا وي، زر به قضا وي او قضا به یې په یو لمونځ راګرځوي. دا خو بالکل عقل نه مني. نو بعضې خلق د قضای عمرې په باره کې خلقو ته ترغیب ورکوي او خلقو ته د قضای عمرې حکم کوي چې راشئ موږ سره قضای عمرې وکړئ. نو قضای عمرې بدعت په شریعت کې د دې هیڅ ثبوت نشته. مولانا عبدالحی لکنوي رحمه الله په دغه قضای عمرې باندې مستقله رساله لیکلې ده چې دا هیڅ بنیاد نه لري، د دې هیڅ بنیاد نشته او دا د ځان د عزت او وقار لپاره خلق بیانوي او خلقو ته د دې حکم کوي، یا د دنیا د مال لالچ لپاره خلقو ته حکم کوي. د قضای عمرې خو یوه دا معنا ده چې انسان ته خدای پاک د لمونځ د کولو شوق ورکړي، نو بیا دې داسې وکړي چې په یو وخت کې دې 2 لمونځونه قضا راوړي، 3 لمونځونه د قضا راوړي. انشاءالله که د الله په دربار کې دغه قضا شوي لمونځونه د ده قبول شول، نو د ده د ادا نه به دغه قایم مقام شي. او که دغه قضا د ده قبوله نه شوه، نو امید ده چې د الله رب العزت وسعت رحمت نه به دا تقاضا کوو چې خدای پاک دی دا قضا لمونځونه دته په نوافلو بدل کړي. نو داسې خبرې کول او داسې مسلې عوامو ته بیانول او عوام په تشویش کې اچول دا بې فایدې دي او خلقو ته د دې بیانول هیڅ فایده نه لري، بلکې نقصان یې په بدل کې شته. ځکه چې خلقو کې به سستی پیدا شي، خلق به لمونځونه قضا کوي او بیا به وایي چې د دې قضای عمرې به راوړو. څومره چې لمونځونه رانه قضا شوي په یو لمانځه سره قضایي راګرځولی شي په رمضان المبارک کې، نو د دې قضایي به راوګرځوو. د دغې په وجه ته خلقو ته عوامو ته د دغې مسلې بیانولو حکم وکړه چې د لمونځ څومره اهمیت دی، که لمونځ چانه قضا شي څومره عذاب دی، نو خلق به لمونځونه نه قضا کوي. دا به ډېره فایدهمنه وي د دې په بدل کې چې ته خلقو ته د قضای عمرې حکم کوي. نو د استاد محترم دا حکم په تعمیل کې ما نن د تاسو په حضور کې دغه یو څو خبرې وړاندې کړلې. الله رب العزت دې موږ او تاسو ټولو ته په دغه خبرو باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. الله رب العزت دې موږ او تاسو ټولو ته په صحیح طریقې سره د لمانځه کولو توفیق را نصیب کړي او الله دې موږ او تاسو ټولو ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي او د بدو اعمالو نه دې الله وساتي. آمین یا رب العالمین.